سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله یاستئ او د صحت په جامو کې په پټ یاستئ. نن زموږ موضوع ده هغه دا ده چې د سقراط په هکله باندې ده. د سقراط په هکله باندې ډېر زیات مجلس کېږي او ډېر زیات تنقید کېږي. د ایجوکیشن کوم میتډ چې دی په هغه کې هم ډېر زیات کارول کېږي چې سقراط په دې کې څه دغه کړی دی. نو موږ دا خبره کوو چې سقراط په 300 یا د 400 BC په منځ په دې کې اوسېدلی دی. سقراط یو فلسفي و، یو ډېر عقلمند انسان و. دی په اصل کې د مغربي فلسفې بانی هم ګڼل کېږي. د هېڅ کتاب نه دی لیکلی، خو د ده کم شیان چې راټول کړي دي هغه د ده شاګرد افلاطون چې دی دا ټول شیان یې راټول کړي دي او بیا د ده د مرګ وروسته دغه شیان چې دي هغه خوندي کړي او پر مخ وولي دي. له دې سره د سقراط طریقه تدریس مطلب د ټیچینګ میتډ چې و هغه څه شو، یعنی سقراط په ټولنه کې سوال کولو، سوال یې دا کولو چې مطلب پر هر شي به سوال پورته کولو. لکه اوس سوال دا دی چې نیکي څه ده. نیکي دا وایي چې کوم خلک نیک کارونه کوي، اوس نیک څه دی، بیا نیک کارو والا څوک دي. دارنګه مختلف سوالو جوابونه یې دغه کول غوښتل او له خلکو یې کول. بیا دا چې دی دغه ته موږ کوسچن انسر میتډ هم یایو یا د سقراط میتډ هم دې ته ویل کېږي. د پر انصاف باندې ډېر زیات یقین درلودی چې ټولنه چې ده هغه په انصاف باندې چلېږي. چیرې چې انصاف وي هلته ټولنه پر مخ تګ کولی سي، هلته ټولنه خوشحاله اوسېدلی سي او هلته ټولنه چې ده د انسانانو د علم د نالج د هغه قدر وي. بل دا و چې سقراط چې و په هغه ټولنه کې چې هغه ګاډ اینډ ګاډسیز د ډېرو خدایانو عبادت یې کوی. سقراط چې و یا سقراط یا سقراط دې پر هر شي باندې سوال پورته کوی. پر مذهب باندې سوال پورته کوی، پر قبایلت باندې سوال پورته کوی، کم رسم رواج څه پر دې باندې سوال پورته کوی، کم په ټولنه کې چې کم بوګسیات دي یا میتالوجیز دي یا دغه کیسې جوړې سوي دي پر دې ټولو باندې سقراط چې دی سوال پورته کول. بازارو کې به ګرځېدی، له خلکو سره خبرې کولې، سوالونه یې کول، جوابونه یې ترلاسه کول، یعنی کولیکټیو وزډم باندې له خلکو یې زده کړه کوله او خلکو ته به تلئ، له خلکو څخه به یې سوال کوئ، د هغو په ذهنو کې به یې مختلف شیان راچول. دا و چې پر عقاید باندې که موږ ته معلومه ده چې کوم وخت یونان سپارټا په یونان کې بیا ډېر سیټي کښني ښارونه ول چې د هغه ته د سټیج دغه ورکړی دی، د سټیټ شکل یې ورکړی وی. په هغه کې دوه مشهور دغه و، یو سپارټا وه او بل چې و هغه ایتنز و. سپارټا چې وه هغه په ملیټري باندې مشهوره وه او ایتنز چې و ایتنز کې طاقتور خلک، په ایتنز کې ډېر زورور خلک اوسېدو. نو دلته د پر عقیدو باندې سوال پورته کوئ، دلته د پر مذهب باندې سوال پورته کوئ، دلته د پر ټولنه باندې سوال پورته کوئ. نو دغه شی چې وی او خلکو ته یې دا ویل چې تاسو خپله سوچ کوئ، د شیانو جواب پیدا کوئ، په شیانو پسې ګرځوئ. نو دغه شی چې وی د یتن خلکو ته خوند نه ورکاوه. د یتن کم طاقتور غټ خلک چې وو هغه د دې طریقه څخه ډېر بد کېدی او په ټول یتنز کې دا سوچ خور کوي چې دغه سوچ چې دی دا کوم چې سقراط خوري دا سوچ ډېر خطرناکه سوچ دی. دا سوچ په دې خطرناکه دی چې دا ځوانان چې دي دا خرابوي، ځوانان د لارې اړوي، ځوانان چې دي هغه ته مکرو تعلیم یا بل څه ورکوي. او بل دا دی چې زموږ دلته ګاډ اینډ ګاډسیز موږ پر ډېرو خدایانو باندې یقین لرو او دا سقراط چې دی دا د دې کوم زموږ عقیده چې ده یا زموږ پری اسټبلش شیان چې دي پر هغو باندې تنقید کوي، خدای نه مني، له خدایه څخه خلک لرې کوي. زموږ کوم خدایان چې دي ډېر واړه واړه خدایان دا هېڅ نه مني، لہذا دا سړی چې دی دا مجرم دی یا دا سزاوار دی یا پر دې باندې به یو کیس چلول غواړي. نو پر دې باندې دا ټول الزامونه ولګېدو چې دا د عقیدې او د قانون د ریاست د تخلیق د دې ټول توهین کوي. نو پر دې ټولو الزامو باوجود یې پر ده باندې الزام ولګاوه. پر ده باندې الزام دا ولګاوی
چې مثال کې دا چې دی پر دې مقدمه وچلوله د دې ټولو سوالو جوابو پر عقیدو باندې د تنقید. د دې وروسته په کم ټرایل چې و په هغه کې د ډېره زیاته دفاع وکړه د خپل کیس. د دا ویلې چې یاره knowledge is virtue and the ignorance is evil. د ویلې تر ګوډو لوی نیکي څه د هغه علم خورول دی او تر اګنورنس دی جهالت څه دی دا ډېر بد شی دی. نو دغه زه دا اوس هم منم، دا خبره اوس هم کوم او د خپله دفاع هلته وکړه او زه خلکو ته سوچ ورکوم، خلکو ته عقل ورکوم. په دې باندې د یتنز یا د سټیټ خلک ناراضه کېږي نو ناراضه دسي زه له دې څخه هېڅ پر شا نه ځم. نو هغه ټیم چې وې قانون چې وې 2 سزا مو مقرر کړې وې. یوه سزا دا وه چې مثال کې ته چې دی یو به اګزایل ورته یایي وطن بدر، له وطنه زه به ځې، او بل دا دی چې ته به یا د زارو پیالت شي چې مړ سي. نو دوی له جیل هم تښتېدلی سوی او دوی له ملکه څخه هم تللی سوی. دا دواړه موقع دته وې. ولې افلاطون د ده شاګرد چې و هغه ډېر زیات موړ و، نو هغه پر دې باندې یقین و چې زه دا خپل استاد چې دی د خلاصولی سم. خو ده دا نه غوښتل، ده ویل چې بیا به سبا تاریخ دا وایي چې له رښتیا خبرې څخه پر شا لاړئ، له رښتیا خبرې څخه وتښتېدئ. لہذا زه د زارو پیالت شمه خو لیکن پر شا نه ځمه. دغه چې و دا دغه و چې اخر بیا د سقراط ته د زارو پیاله ورکړه او دغه د زار ود شو او په یتنز کې دی شهید شو چې د عظیم سړی چې دی اوس ټوله دنیا دغه پر تنقیدي سوچ، دغه پر سوال، دغه د سکول میتډ او دغه د تعلیماتو کم شاګرد افلاطون بیا ارسطوټل بیا و دنیا ګرده چې کوم موږ د نالج یا د نالج یا د ایجوکیشن خبره کوو نو موږ د سقراط یا د سقراط د فلسفې چې د مغربي فلسفې بانی هم دی او ځینې خلک پر دې تنقید هم کوي خو تر ډېره پورې خلک دا وایي چې د مغربي فلسفې بانی دی. نو دا عظیم انسان چې دی دا بیا همالته ژوند د لاسه ورکړي.